السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو سره ډیره عجیبه واقعه شیر کوم چې یو هلک ته ډیر آسان عمل په برکت سره دنیا کې د جنت خوراک میلو شو. هغه عمل سو ویډیو وګورئ خپل به درته پته ولګي. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه یو وړوکی ماشوم د مور ډیره نیک زنانه وه. هغې دا غوښتل چې زما د دې زوی د الله رب العزت په ذات باندې یقین او توکل جوړ شي، ایمان پې مضبوط شي. نو دی به چې کله اوږې شو د به خپلې مور ته ووایي امي جان ما ته روټۍ زه اوږې ما. خپلې مور به ورته وویلې وایي بچیا ما سره خو روټۍ نشته دی، زه خو تاله روټۍ نشم در کولی، ته لاړ شه او 10 چردام وکړه، 2 رکعته مونځ وکړه، الله تعالی نه وغواړه چې الله تعالی ما له روټۍ راولېږي، الله تعالی به تا ته جنت نه روټۍ راولېږي. دی به رښتیا لاړو، د به 10 چردام وکړو چې څنګه به دی په مانځه باندې ودرېدو. بس مور به دی خوا زر زر روټۍ تیاره کړه، په سټیپن کې به یې واچوله او یو المارۍ کې به یې ورته کېښوه پټه پټه چې څنګه به دی د مونځ نه فارغ شو، دعا به یې وکړه چې الله تعالی ما ته روټۍ راولېږي. بیا به یې خپلې مور ته ووایي چې امي جان مونځ مې وکړو، دعا مې وکړه، اوس به الله تعالی روټۍ را لېږلي که نه. وي بچیا هغه المارۍ کې وګوره کېدای شي الله تعالی ته روټۍ را لېږلي. دی به چې لاړو المارۍ به یې کولو کړه، هلته به هغه سټیپن پروت و، هغې کې به روټۍ پرته وه. وایي امي جان الله تعالی ما ته روټۍ را لېږلې ده. او حالان کې چا ورته ایښې وه؟ او ته خپلې مور ایښې وه. مور ورته وایي او که نه بچیا الله تعالی ته روټۍ را لېږلې ده. په دویم ورځ باندې بیا دغه شانتې چې دی اوږې شو، خپلې مور ته یې وایي چې امي جان ما ته روټۍ زه اوږې ما. مور ورته بیا وایي چې زه تا ته روټۍ نشم در کولی. نو دی بیا دا کرنګې ورته وایي چې ته نفل وکړه. چې څنګه دی بیا په نفل ودرېدو، خپلې مور روټۍ تیاره کړه، په سټیپن کې واچوله او مخکې المارۍ کې ورته کېښوه. چې څنګه دی د مونځ نه فارغ شو، هغه ځای ته لاړو، هلته بیا روټۍ پرته وه. وایي امي جان الله تعالی راته بیا روټۍ را لېږلې ده، حالان کې خپلې مور ورته ایښې وه. داسې ورځ تېرېدې هر ورځ به ورسره د مور دا چل کولو. دی به چې په نفل ودرېدو خپلې مور به ورته هغه ته روټۍ ایښوه. بس رورو د بچی یقین د دې زوی یقین د الله رب العزت په ذات باندې رورو جوړیږي. بیا به دی چې څنګه وکړي شو خپلې مور ته به نه وي چې امي جان ما ته روټۍ، بس دی به ډایرکټ او 10 چردام یې وکړو، په مونځ باندې به ودرېدو. چې څنګه به دی په مونځ باندې ودرېدو، بس مور به یې پېښ وه چې دی د روټۍ دپاره بیا نفل کوي، مونځ کوي. نو بس هغې به زر زر روټۍ تیاره کړه، په سټیپن کې به یې واچوله او مخکې المارۍ کې به یې ورته کېښوه. چې څنګه به دی د مونځ نه فارغېدو، هلته به تلو، هلته به روټۍ موجوده وه. د زوی هغه یقین د الله رب العزت په ذات باندې خو چتې درجې ته ورسېږي چې مالا په مونځ باندې الله تعالی د جنت نه روټۍ را لېږي. نو وخت تېرېږي یو ځل د خپل زوی د خپلې مور ته ووایي چې امي جان چې څنګه ما ته الله تعالی روټۍ را لېږي، داسې الله تعالی ټول خلکو ته را لېږي. وایي او که نه بچیا الله تعالی ټول خلکو ته روټۍ را لېږي. وایي امي جان الله تعالی څومره ښه دی، الله څومره ښه دی چې ټول خلکو ته روټۍ را لېږي. وایي او که نه بچیا الله تعالی خو ډېر زیات ښه دی. یو ځل په مور باندې امتحان راشي چې څنګه د روټۍ ټیم شي، مور خپل خپلوانو کره تللی وي، رشته دارانو کره تللی وي، چې ټیم ته وګوري اوهو وایي هغه د زوی یقین به مې ختم شوي وي، د زوی هغه ایمان چې مې کم جوړ شوي وه به ټول ختم شوي وي، هغه زما ټول محنت ضایع شو. نن به مې زوی راغلی وي بهر لارې نه، نفل به یې کړی وي او دعا به یې کړي چې الله تعالی ما ته جنت نه روټۍ راولېږي. چې المارۍ کتلې وي، المارۍ کې به روټۍ ورته نه وي میلو شوي. دی به پوه شوي وي چې کله مې مور موجوده وه روټۍ به راته میلاوېده، چې نن مې مور نشته، نن خو روټۍ میلو نه شوه، دا خو راته د مور ایښوه. دی به راباندې پوه شوي وي. پس دغه کور نه رشته داران کور نه په منډه منډه په جلدې کې را روان شي، خپل کور طرف ته را روان شي او په لاره کې جړاګانې کوي، دعاګانې چې یا الله تعالی زما د محنت قدر وکړي، یا الله تعالی زما د زوی هغه یقین په خپل ځان باندې برقرار وساتي، یا الله تعالی زما محنت ضایع مه کړي. دا دعاګانې کوي او په تیزه کې خپل کور طرف ته را روانه ده. چې څنګه خپل کور ته را داخله شوه چې وی کتل هغه زوی په کټ کې اوده وي، زوی په کټ کې اوده وي، د عادت لږه لږه خوشحاله شي او خپم شي، یریږي، خوشحاله په دې شي داسې ښکاري چې زوی مې راغلی دی، نن یې نفل نه دی کړی، ډایرکټ اوده شوی دی او یریږي په دې باندې چې داسې ښکاري جوړې زوی مې راغلی دی، نفل یې کړی دی، روټۍ ورته نه ده میلو شوي، دی اوږې اوده شوی دی. بس دا زر زر روټۍ تیاره کړي، په سټیپن کې واچوي او مخکې المارۍ کې ورته هغه روټۍ کېږدي. چې څنګه المارۍ کې روټۍ کېښوه او دا دې خوا راله، زوی له دې خوا راله، زوی د خوب نه راپاڅلو. وایي بچیا
بچی پاسه 2 رکعات نفل وکړه الله تعالی نه وغواړه چې الله تعالی ته روټۍ راولېږي بچی پاسه دعا وکړه د الله تعالی نه چې الله تعالی ته روټۍ راولېږي هغه زوی چې کله د خوب نه پاسېدو وایي امی جان ما خو روټۍ خوړلې ده امی جان ما خو روټۍ خوړلې ده وایي بچی چا درته رالیږلې وه وایي امی جان کم الله چې به راته د جنت نه مخکې رالیږله هغه راته نن هم رالیږلې ده که نه نو پرشتیا ورته الله تعالی د جنت نه روټۍ رالیږلې وه وایي امی جان خو نن پکې یو چلو مخکې چې به مې روټۍ وخوړله هغې کې به تر څه وخته پورې خوند و چې خوله به مې کنګاله که خوند به ختم شو نن چې مې کومه روټۍ خوړلې ده هغه که ټایم کې پکې ډېر خوند لذت و پکې او زه پکې ادم شومه د خوب نه م داسې راپاڅېدمه هغه که خوند او لذت مې اوس هم په دې خوله کې موجود دی نو هغه مور په سجده باندې پرېوته وایي الله تعالی ستا لاک لاک شکر دی چې زما هغه محنت ته قدر وکړو او زما د زوی ایمان دی برقرار په خپل ځان باندې وساتلو نو زما عزتمندو که چېرې مونږ صحیح طریقې سره مونځ وکړو په مونځ باندې زمونږ یقین رالو چې د مونځ په ذریعې سره زمونږ الله تعالی هره مسله حل کوي نو انشاءالله زمونږ ټولې پریشانۍ به ختم شي ټول ټینشنونه به ختم شي ټولې بیمارۍ هر څه به ختم شي او که چېرې مونږ مونځ صحیح کړو زما عزتمندو نو د مونځ اهتمام کوئ زما عزتمندو الله رب العزت به زموږ ستا لپاره دا دنیا هم ښایسته کړي دنیا کې چې زموږ زندګۍ سره کمې تړلې خبرې دي دا به ټولې الله رب العزت د مانځه په ذریعې سره حل کړي انشاءالله او قبر به الله تعالی زموږ ستا ښایسته کړي جنتونه هم براته الله تعالی خسته کی په جنت الفردوس کې به الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زیره کی الله رب العزت مو خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان